السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی سئ چې خپل غږ مو بدل کړئ. یعنې ملګرو، که تاسو له هر چا سره په واټساپ کې یا په مسنجر کې میسجان کوئ، نو که چېرته تاسو غواړئ چې هغه ته د بل چا په غږ باندې میسجان وکړئ، یا دغه رقم د نجلۍ په غږ میسجان وکړئ، یا د بل سړي په غږ میسجان وکړئ، نو هغه به تاسو څنګه کوئ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه اپس به یو وار تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو اګري ووایئ، دغه به خلاص کړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو اګري ووایئ، دغه اپس به تاسو ته خلاص شي. نو کله چې ملګرو دغه تاسو ته خلاص شو، د دې څخه مین انټرفیس ته انټرفیس یې دا رقم دلته دی تاسو ته را اړوي. نو ګور ملګرو، اول اپشن ده اوپن ان اډیو او دغه رقم دویم اپشن ده ریکارډ ان اډیو، دریم اپشن ده مای سټوډیوز او دغه رقم څلورم اپشن ده سیټینګ. نو ملګرو، کله چې تاسو له مخه ریکارډینګ کړی وي، اوس تاسو غواړئ چې د هغه سونډ بدل کړئ، نو تاسو به په اوپن ان اډیو باندې کلیک وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې اوس خبرې وکړئ او د هغو سونډ بدل کړئ، او که چېرته تاسو غواړئ ملګرو چې اوس خبرې وکړئ او د هغه غږ بدل کړئ، نو تاسو به په ریکارډ ان اډیو باندې کلیک وکړئ. دغه رقم مای سټوډیوز ملګرو کوم خبرې ستاسو جوړې کړئ، کوم وایس چینجینګ ستاسو وکړئ، هغه بیا دلته دی تاسو ته را اړوي. په سیټینګ کې تاسو د هغه نور سیټینګ کولی شئ. نو ملګرو، تاسو به راسئ په ریکارډ ان اډیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ریکارډ ان اډیو باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به دغه پرمیشنان ټول دلته تاسو الاو کړئ. ملګرو، کله چې دغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، دغه رقم به دلته تاسو ته اوس ګوره دا مین انټرفیس دا رقم راسي. دغه رقم به تاسو اوس په ریکارډ باندې کلیک وکړئ. ملګرو، کله چې تاسو په ریکارډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو ریکارډینګ به سټارټ شي او هر څه خبرې چې کوئ هغه به ټولې تاسو ته ټایپ کړي. نو ګوره ملګرو، زه اوس ریکارډینګ سټارټوم. السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل غږ مو د بل چا په غږ بدل کړئ. نو ګوره ملګرو، دا خبرې ما وکړلې، دغه رقم به تاسو په دا سټاپ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سټاپ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دغه نارمل غږ ده، تاسو خپل نارمل غږ تاسو ته درکوي. تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل غږ مو د بل چا په غږ بدل کړئ. نو ګوره ملګرو، دغه تاسو ته خپل نارمل درته راړوي. بیا دغه رقم که تاسو غواړئ چې دا غږ د هر چا په غږ بدل کړئ، نو هغه ټول دلته تاسو بدلولی شئ. نو ګوره ملګرو، ته راځم زه د نجلۍ په غږ بدلوم، ګل وایس ته. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، دغه رقم به دغه تاسو اوس پلی کړئ. السلام علیکم دوستانو، په دغه ویډیو کې به زه نن نو ګوره ملګرو، کله چې دغه تاسو پلی کړئ، د دې کم مکمله وایس ده، هغه د نجلۍ په غږ نه ده. دلته به تاسو راسئ، یو څه سیټینګ به کې وکړئ، دغه کوم لیول چې ده هغه به تاسو ورزیات کړئ. کله چې تاسو ملګرو هغه ورزیات کړئ، اوس بیا تاسو ټیټ کړئ، پلی کړئ. نو ګوره ملګرو، تاسو ولیدل چې دغه ریکارډینګ دلته ټیټ شو وسو، یعنې هغه وایس چینج سو. کله چې ملګرو دغه وایس تاسو دلته بدل کړئ، یعنې که تاسو نور غواړئ چې د دې لیول ورزیات کړئ یا کم کړئ، هغه ټول دلته تاسو کولی شئ. که چېرته تاسو د بل چا په غږ بدلوئ، تاسو به بیا د هغه سړي په غږ باندې کلیک وکړئ او د هغه سیټینګ به هلته کې وکړئ. نو ګوره ملګرو، که چېرته تاسو غواړئ چې دغه سیو کړئ، نو تاسو به راسئ په دا سیو بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم به تاسو دې ته نوم ورکړئ. کله چې ملګرو تاسو هر نوم ورکوئ، تاسو به هغه نوم ورکړئ. نو زه دغه نوم دلته ختموم، AM ګل وایس صحیح ده. نو دغه رقم به دغه تاسو ټیټ کړئ، اوکې کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ، دغه به دلته ستاسو په موبایل کې سیو شي. کله چې ملګرو دغه سیو شو، دغه رقم بیا دغه تاسو هر چا ته لیږئ، هغه تاسو لیږلی شئ. نو ګوره ملګرو، تاسو اوس په شیر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په شیر باندې کلیک وکړئ، دغه رقم کې په واټساپ لیږئ، مسنجر، میسیجز سو، ایمیل سو، یعنې په هر شي چې تاسو لیږئ، هغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره لیږلی شئ. نو ملګرو، په دغه طریقه سره اوس تاسو کولی شئ چې د خپل غږ هم بدل کړئ. نو ملګرو، کوم ویډیو خوښ شوي، ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.